أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزلزال فأولني یوسو آیتونو کې د قیامت شدت او داغي سختی بیان شوه. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. چې کله زمکه وجړه قولې شي په سخت جړه قول سره او د دې زمکه بوجونه بهر ته راوځي او انسان به دې ته حیرانې چې به دې څه شي. چې موږ د قیامت احوال یادو د دغه شدت او دغه سختی را مخې تکو دا به زمونږ مددگار جوړیږي په نیک عمل کې. دا به زمونږ مددگار جوړیږي په دین باندې پتلو کې. قرآن ذکر کوي هم د دې وجنه د قیامت احوال په دې وجه ذکر کوي چې خلق ویریږي او د غفلت کار نه کوي. دغه شان په آیت نمبر 4 کې د دې خبرې بیانو یومئذ تحدث اخبارها چې د قیامت په ورځ باندې به زمکه خپل خبرونه خي. مطلب دا چې په زمکه د پاسه عمل کوونکو څومره عملونه کړی دي، کاغه د خیر عمل کړی دی کاغه د شر عمل کړی دی، نو زمکه به داغي گواهی ورکي او زمکه په هغه گواهانو کې یو مضبوط گواه دی، کم گواهان چې به د قیامت په ورځ د انسان خلاف پیش کیږي. په دې وجه باندې موږ له پکار دي چې زمکه په ځان باندې د نیکو عملونو گواه کو. ناشنا ځای کې نیک عمل کو، منځ کو، سجده لګو چې هغه ځای د قیامت په ورځ باندې موږ له گواهی کوي چې دې سړی په دې ځای کې په ما باندې دا نیک عمل کړی. آیت نمبر 6 سورۃ الزلزال کې د دې خبره بیانو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. د قیامت په ورځ باندې به خلق جدا جدا کړي شي د خپل عملونه خولې کیږي. نو د قیامت په ورځ باندې به هر سړی دې بزان ملامت کوي. کچرته یو سړی نیکو نو دې بزان په دې خبره ملامت کوي چې تا ډېر نیکی ولې نه کړې، دا خو دې کم کړې. که یو سړی بدو نو دې په دې خبره باندې ځان ملامت کوي چې ولې ته د بدای نه راوخته نه او په سوجه باندې تا عمل نیک نه دی کړی. په هر دوه صورتونو کې به انسان ځان ملامت کوي، ځان بہت بدکاری. سورۃ الزلزال په آخري آیتونو کې د دې خبره بیانو چې که هر څومره عمل هر څنګه عمل کړي، که خیر کړي کاغه شر کړي او هر څومره کړي څومره وړو کې نه وړو کې عمل ولې نه خدای به هغه د قیامت په ورځ باندې وویني. نو د قیامت د ورځې دغه عمل که انسان لږ عمل کړي کو ډېر عمل کړي ټول به مخې ته راشي. مطلب دا چې یوازې دا نه چې صرف وړو کې عمل به مخې ته راځي او غټ عمل به منل، چې وړو کې عمل د وړو کې نه وړو کې د ذرې برابر عمل مخې ته راځي نو غټ به خامخا به طریق اولا مخې ته راځي. نو دې خبرې طرف ته اشاره ده چې انسان د خپل عملونو جایزه اخلي او د ناکار عمل په دې دنیا کې د ازالي کوشش کوي چې هغه ختم کی په توبې سره براو بس کېدو سره. عشان چې کله کله مونږه کله هم د شپې خوب ته ځو او کټ ته ځو نو د ځان سره د ورځې حساب کتاب وکړو. نن ما څومره عمل کړی دی، کم عمل مې نیک کړی دی، کم عمل مې بد کړی دی. د ځان سره د خبرې محاسبه کو چې د قیامت په ورځ باندې په دې کې مونږه راګیریږو نه. دغه شان یو نیکي هم وړو کې نه د ګڼل پکار کېدی شي وړې نه وړه نیکي دا زمونږ ډېر لوی کار وکړي نو مونږه د وړې وړو نیکو خیال ساتو. د خلقو سره په رون تندي باندې میلاوي ګدانی کیدا د لارې نه معمولی غوندي
د اذیت سیز لرکو ګندګي لرکو دا نیکی ده او د چا سره لغون د لاس کو د هر قسم څوک په لار باندې تیرو باسو د سړک نه اورخوا کو دا وړه وړه عملونه د لوی په کار راتلی شي نو چې مونږه د دې خیال ساتو په خپل ژوند کې دي عملونه له ځای ورکو دا شان بیا په سورۃ العادیات کې د آیت نمبر 1 نو اخر تر 5 پورې د هغه اسونو ذکر او چې د خپل مالک کامل اتباع کوي پورا اطاعت کوي او داغه د پاره د خپل ځان د قربانۍ نه دریغ نه کوي په دې کې تعلیم دې مونږ ته چې مونږ د خپل رب بندگی کوو د خپل رب اطاعت کوو غیر مشروط اطاعت او تر دې حد پورې اطاعت چې مونږه د خپل ځان د ورکولو نه هم نه ورستو کیو چې خپل ځانوم د رب د پاره قربانولو ته تیار په آیت نمبر 6 کې سورۃ العادیات کې د دې خبره بیانو چې انسان د خپل رب ناشکر دی نو چې مونږه د خپل ځان جایزه اخلو اسنه به ما کې چرته ناشکری نه اسنه د الله د نعمتونو په ما باندې چې زه هغه نه پیژنم زه د هغه شعور نه لرم او زه هغه غنم نه نعمتونه داسې نعمتونه رعایت کو دغه باندې الله شکر ادا او چرته داسې ونشي چې د الله نعمتونه زموږ د معصیت په کار کې او د ګناه په کار کې استعمال نشي دې خبرې مونږ خیال ساتو ان الانسان لربه لکنود بیا و انه لحب الخير لشدید آیت نمبر 8 کې انسان په مال باندې ډیر زیات مین دی نو د مال د مینې د ختمولو لپاره غټ علاج دی چې مال د الله په لار کې خرج کړي چې د دې اهمیت د زړه نه وځي نو چې مونږ داسې شذونه چې هغه سره زمونږ مینه ده او مونږ هغه خوخو هغه د الله په لار کې صدقه کوو ځکه دا د نیکۍ لویه حصه ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مونږ چې کوم سوزونه خوخو تر هغه پورې چې کوم پورې مونږ دغه سوزونه د الله په لار کې خرج کړي نه نو مونږ نیکۍ ته رسیدې نشو انسان د مال په مینه کې ډېر سخت دی او د دغه وجه ده چې کله دې په مال باندې ډېر زیات مین دی نو دې هغه حقونه پریدي کم حقونه چې په د باندې واجب دي او دې خپل نفسانی خواهش دا مخکې کوي او د رب حق دا ورستو کوي پس وجه باندې ځکه چې دې صرف او صرف د دې دنیا فکر کوي او د دې دنیا باندې د نظری او د آخرت نه دی غافل شوی د مال په وجه باندې د مال د مینې په وجه باندې دې نه ځان راوباسو دا شان په آیت نمبر 9 او 10 کې د دې خبرې بیان شو چې د قیامت په ورځ باندې به قبرونه دا به راکولاو کړي شي قبرونه به اوس پړدلې شي او زړونه چې دي کې چې سدي هغه خبرې به راښکاره کړي شي دوه شیزونه دي انسان چې کله وفات شي نو دې په قبر کې خخ کړي شي دې قبر پټ کی او د جسم قبر پټ کی او انسان چې په کمه خبره اغا د نور خلقو نه پټول غواړي د په سینې کې پټي پرتی هغه د خیر خبره او هغه د شر خبره نو د قیامت په ورځ باندې بدواړه سوزونه راخکار شي جسم به د راخکار شي د قبر نه براوزي او د پزړه کې چې کومه پټي خبره پرتی وي د راز خبره پرتی وي هغه د راز خبره بخکار شي نو د جسم بعد ازمکه د پاسه راشي او د راز چې دی هغه به د زړه نه راوځي د په مخ باندې به لیکل شي نو وحصل ما فی الصدور سپس چې په زړونو کې دی هغه به راښکاره کړي شي دا شان بیا په آیت نمبر 9 کې د دې خبرې بیانو چې حصل ما فی الصدور د انسانانو په سینو کې چې سدي دا به راښکاره کړي شي دا به ظاهر کړي شي نو دې خبرې طرف ته توجه راوړل پکار دي چې اصل مقصدی چیز دا د زړه عمل له
چې انسان په زړه باندې عمل په دنیا کې بده ارڅ کوي خو دې په زړه کې سړي چې په زړه کې کوم خبرې داغه په وجه باندې بیا عمل قبلي کی یا به داغه په وجه باندې عمل رد کیږي چې د زړه خیال ساتو مونږه د نیک عمل په وخت کې د اخلاص او د الله د رضا طلب کو عشان په سورۃ القارعه کې بیا د آیت نمبر 1 نواخله تر آیت نمبر 5 پورې د قیامت ذکر او د قیامت د سخت احوال ذکر په دې کې بیا زموږ لپاره درس دی چې قیامت د څه ورځ دا چې دا د يرول ورځ نه ده دا هر ټیم ځان ته مخې ته کول پکار دي په دغه وخت باندې د انسانانو حالت ځان ته مخې ته کول پکار دي په دغه وخت باندې د دې ځمکې او د غرونو حالت یو ځان ته مخې ته کول پکار دي چې انسان په دنیا کې صحیح شریږي چې د خرابېږي نه عمل د ورو خرابېږي نه دا شان په سورۃ التکاثر شروع کړي وا الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر چې تکاثر د سیناکار عمل لې چې انسان د غافل کوي او دا انسان د مشغولۍ د آخرت نه په دې وجه باندې د تکاثر نزان ساتل پکار حدیث کې راځي انسان وای چې مال زما مال او حالانکه د انسان په مال کې صرف او صرف د هغه مال دی چې د اوخو چې وای خور او ختم یای واغستو او جوړ کو یای صدقه ورکو د ځان نه مخ کولې چې مونږه په تکاثر پسې نه لګو د یو بل سره دا مقابله نه ګو زما مال سیوا او د کم زما اولاد سیوا او د کم دا چل د دې خبره نه راوړو او تکاثر په هر چیز کې مضموم دی کاغه د مالونو کاغه د اولادي کاغه د ملګرو کاغه د فوجونو کاغه د خادمانو او کاغه د عزت او د جاه په دې ټول سيزونو کې دا تکاثر کول د یو بل سره مقابله کول دا مضمومه ده د دین ځان ساتل پکار دي دغه شان بیا په آیت نمبر 2 کې سورۃ التکاثر کې د دې خبره بیانو چې تاسو بیا د قبرونو زیارت وکړو د قبرونو زیارت مبارک دوه خبرې تیرې شوې چې خدا چې خلق د مړو کې هم د یو بل سره تکاثر کوي چې زما عادت سیوا د زمونږ خلق سیوا او استاد د خلق کم دي نو په دې چل کې دی وختي تر دې پورې چې په خپل باندې قبرونو ته ورسي په خپل قبر ځای شي د قبر زیارت ته ورسي چې مونږ قبر را یادو او د تکاثر نه ځان خلاص ثم لتسألن يومئذ عن النعيم د سورۃ التکاثر اخیری آیت نمبر 8 کې د دې خبرې بیان چې د انسان نه به د نعمتونو تپوس کی پکاردار چې مونږه د الله د نعمتونو شکر ادا کوو ځکه تپوس به دسي تپوس به د دقیق خبرې چې الله به تاسو باندې دومره نعمتونه کړی تاسو شکر ادا کړئ عمل لیکړه دې نعمتونو څومره شکر ادا کړي څومره شکر قولی څومره شکر عملی ته ادا کړي بیا سورۃ العصر په اولنی آیت کې په عصر باندې او د زمانه او په وخت باندې قسم او په دې کې د دې دنیا د دې ژوند اهمیت طرف ته اشاره و چې د دنیا د ژوند په اصل کې د آخرت د پاره د کروندې ځای دی حدیث کې راځي د دنیا مزرعه الاخره د دنیا چې د آخرت د کروندې ځای دی نو د وخت د زمونږ د پاره هغه اصل سرمایه ده چې په دې سره مونږ ځان د پاره آخرت ګټلې شو د وخت اهمیت مونږ وپیژنو وخت ضایع کوونه د وخت نه فائدہ اخلو امام شافعی رحمت الله علیه قول تیر شو چې انسان کچرتا په دې صورت کې انسانانو په دې صورت کې فکر وکړو نو دا صورت د دې لپاره کافی ده امام ابن القیم رحمت الله علیه د دې خبره وضاحت دي کوي چې دا چې د دې وجه ده چې د انسان باندې کم مراتب راځي د شخصیت د کامل کېدو لپاره نو دا مراتب سلور دي یو دا لومبنه ده چې د حق پیژني معرفت الحق چې د حق پیژني دویمه ده چې په هغه باندې عمل وکي او دریمه ده
چې کم سړی حق نه پیژني دی هغه ته د حق تعلیم ورکي او څلورمه ده چې د دې حق په زده کولو کې په دې باندې په عمل کولو کې او په دې باندې په تعلیم کولو کې صبر وکي او نور خلقو ته هم د صبر تلقین وکي. نو دا څلور واړه مراتب دلته ذکر کو تاسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات نیک عملونه عام دي د دین ټول اوامر څومره چې دین امر کړی دي کوم خبرې چې دا کارونه وکوي نو دغه خبره په عمل کې راوستل دا عمل صالح دی او کوم خبرونه چې دین منع کړی دا به نه کوي دا غینه منع کېدل دا عمل صالح دی چې مونږه د عمل صالح اهتمام کو او په دې کې کمزوري نه راولو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آیت نمبر 3 کې سلور سيزونه ذکر کړو چې باغې سره د انسان د تاوان نه خلاصيږي او دا غي وجه دا و چې پړومبنو دو سره دا خبره مخکې درس کې تیرم شو چې دا پړومبني دو چې دی ایمان عمل صالح په دې سره انسان خپل ځان کاملي او دا دویم دو چې دی تواصی بالحق او تواصی بالصبر په دې سره انسان د بل تکمیل کوي. نو دا سلور امور دي په دې سره انسان د تاوان نه خلاصيږي او ډېر لوی ګټه کوي. او تواصو بالحق او تواصو بالصبر کې د دې خبرې طرف ته اشاره ده چې په اصل کې ستا ملګری په اصل کې ستا رور په اصل کې ستا خیرخوا هغه کس ته چې هغه ته د حق بیان کوي چې هغه ته د صبر تلقین کوي. نو دغه خلق د تاسو اصل ملګری دي او دسی ملګرتیا د یو بل سره کول پکار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله تعالى